ډاکټر نجیب پل والوزي د سروبي د برق بند والوزي د برق تارونه وستا تا ته په کور کې شریک پیدا شوی تی غولولی تی تباه کړی تا نه ځمکه اخیستې ده زه تاسو ته بیا وایم که هر چا تاجک د صفویانو په وخت کې ثابت که زه جایزه ورکوم که هر چا د سند په اساس 300 کاله پخوا یو سل نفري قمندان د تاجکانو راته ثابت که زه ورته جایزه ورکوم خو اوس یې درته ثابتوي مارشال درته ثابتوي وزیر درته ثابتوي رئیس جمهور درته ثابتوي دا د چا ذوف ده دا د تا ذوف ده ته ولې ضعیفه ځکه ته خپل تاریخ پسې نه ګرځې خپل ارزښت پسې نه ګرځې خپلې خاورې پسې نه ګرځې خو خبرو ته څه کښېنې بیا خبرې دې من دي زه په پټي و په کوناټي خپل سر شیندم صفوي په وخت کې یو نفر نه اوس دا ټول ښار در نیولی دا په دې معنی چې ستا پټی نیولی ستا پټی نیولی ستا خاوره نیولی ستا ځمکه نیولی راځو اوس په بله مسله باندې ګران افغانانو دغه زما کور دی په ما فرض جوړیږي چې زه لومړی د خپل ناموس وساتم خپله ژبه وساتم خپله خاوره وساتم خپل ارزښت وساتم خپل بچی وساتم خپل مشر وساتم خپل سپینګیری په دې خپل کور کې اول وساتم چې دا مې وساتل بیا مې فرض جوړیږي چې د همسایه وساتم چې د همسایه عزت مې وساتئ خاوره مې وساتئ ابرو مې ورته وساته ارزښت مې وساته بیا که ډېر قوي سوم بیا مې فرض جوړیږي چې د کلي ابرو عزت او ارزښتونه او ناموس وساتم بیا د کلي مې وساته بیا مې فرض جوړیږي چې د یو مملکت ابرو عزت او ناموس وساتم اوس بعضې انسانان شرور انسانان غولیدل انسانان راپورته سوي په خپله چارسده کې په خپل کور کې ناموس خوندي نه دی ارزښت خوندي نه دی مشر خوندي نه دی خاوره د پردي په واک کې ده د خپل ځان دفاع نه کوي په فتنه‌توبه رمزده‌توبه په پلمو باندې راځي په ما باندې جاړي وایي زه افغانستان دفاع کوم نه که تو واقعا صادقه یې رښتونی یې اول به د خپل کور تا خپل ناموس خوشي کړی د پنجابي ته ته راځې زما ناموس ګټې نه مه یې ګټه زه یې ستا ته اړتیا نه لرم که ته واقعا افغان یې پښتون یې واقعا که انسان یې ته اول چارسده د پنجابي نه آزاده که خیبر پښتونخوا د پنجاب نه آزاد که وزیرستان د پنجاب نه آزاد که دومره توانایي پیدا که دومره قوت پیدا که چې په خپله پښتو ژبه باندې په مکتب کې زده کړې وکړي خپل حکومت خپل وزیر او خپل صلاحیت ولري خپل حیثیت او خپل عزت ولري بیا د خیره سره چې هغه دې آزاد کړ دا ټول خیبرجان دې آزاد کړ خپل واک سوې د بل واک نه بیرون سوې بیا زه پښتون یم خیر د ما سره بیا کومک شه خو اوس مه کومک کېږه ځکه اوس تر ما ته ډېر مظلوم یې زه حداقل په ارګ کې پښتو ویلی سم ته حداقل په خپل سکول کې پښتو نسې ویلی زه حداقل خپلواک یم هر څوک که زه یم که بل یم که بل پښتون خو یم همالته خپلواک دی خپلواکي لري ته د خپل واک نه لرې په خپله کوڅه کې ته د خپل واک نه لرې په خپل جومات کې ته د خپل واک نه لرې په خپل مکتب کې ته د خپل واک نه لرې په خپل کور کې په کور کې د واک لرې یا نه لرې پس لاړ شه اول خپل ارزښتونه وژغوره دا یوه مسله موږ او تاسو یو ډېر غټ نقص لرو ګرانو افغانانو چې هر چا په پښتو خبرې وکړه فکر کوو چې دا پښتون ده نه د پښتنو اصول باید هر انسان په خپل وجود کې ولري ګنې ماته پښتون نه ده هغه پښتون چې د 18 کلنۍ نه پورته سو عمر باید د پښتونولۍ اصول په خپل وجود کې ولري لکه ننګ په معنا پیږي یعنی په خپل ناموس باندې خپل ارزښت باندې خپل خاوره باندې خپل مشرانو باندې خپل بچو باندې خپل کور باندې خپل ټول ارزښتونو باندې ننګ وکړي که ننګ دې ونه که ته پښتون نه حق خپل حق باید وغواړي اسکندر مقدوني سره جنګېدلی عرب سره جنګېدلی دا خاوره چې تا د افغانستان تا د بل چا نه دی آزاد کړی تا د تاجک نه ده اخیستی تا د هزاره نه ده اخیستی
تا د یونانانو د حلقوم نه اخیستی، د اسکندر مقدوني د حلقوم نه، تا د عربو د حلقوم نه اخیستی، تا د مغولو د حلقوم نه اخیستی، تا د ترکانو د حلقوم نه اخیستی، تا د صفویانو د حلقوم نه اخیستی، تا د تاجک د حلقوم نه اخیستی. حق د جوړیږي چې نر غوندې ورباندې ژوند وکړي، حق د جوړیږي چې په خپله ژبه باندې وغږېږي، ولیکې او خپله ژبه باندې زده کړې وکړي. ولې دا حق در نه بل چا اخیستی؟ ولې حق د جوړیږي؟ همدغسې توره، همدغسې غیرت، دا موږ خو کړی د فضل د خدای، ځکه چې هر چا په موږ باندې یرغل کړی موږ کړی. زما هدف دغه نورو ورونو ته مې ده، د کوزي پښتونخوا ورونو ته حق هم جوړیږي. ورونه قربان د ګیري سم چې مبارزه وکړي. د بلوچانو نه کم نه هستې، بلا مو ووهه. د بلوچو نه کم نه هستې، شرم دی. همدغه خلک چې کله کله لغت هم واروي، د خپلې مټ هم ښایي، ځان هم داسې قوي قوي ښایي. د بابړې نه شروع، د بابړې نه تر اوسه پورې ته ماته یو کس یو ورځ وښیه چې تا انتقام بدل د پښتون یو کوډ د اصول ده، که تا بدل اخیستی، د چا بدل دی اخیستی ووایه. در واچوم درته د 100,000 مشرانو نومونه او شهرت چې درته یې وژلي، تا کله بدل اخیستی؟ د دغه ګیلمن بدل 80 میلیونه است، یو ګیلمن بدل هم وانخیست. واخیست؟ نه. د خپل ناموس بدل هم واغست، بې عزته یې کړی په شرمونو. په دغه پرون نه بل پرون په تیرا کې چا بدل واغست؟ د ډاره غږ نه سې پورته کوی. که ته د مور شیدې دې خوړلي، د مور شیدې دې خوړلي، په ایمانولي وغږېږه، په ما چېشته غږېږې، په محمود اسکزي وغږېږه، ځانونه میلیونران کړه، په ما چېشته غږېږې. او دا بعضې وایي چې عزیز ولې په طالب نه زه په طالب چې زه په طالب چې ته ولې په طالب نه غږېږې؟ ته کمعقل په یوازې داسې په ملا هیبت الله وغږېږې، راځې په ما بیچاره سړي غږېږې، توهین راته کوې، تحقیر راته کوې، بېعزتي راته کوې، سل رقمه خبرې راته کوې. زه راسه د ملا یعقوب عکس کښېږده، ورباندې خبرې وکړه که مبارزه کوې. د تحصیلاتو عالي وزیر عکس کېده، ورباندې ورته مکتب واسکه، ټول خلک ورباندې راجیګ کړه. ما ته څه شی وایي؟ ما څه کړي دي؟ زه خو مسؤلیت نه لرم. او دا بل داسې فکر کوي دا نو بعضې خلکې چې ولا موږ دلته تجارت خلاص کړی، تجارت مجارت هم نه ده خلاص کړی. لالا نه مې د چا نه روپۍ اخیستې، نه درنه روپۍ غواړم. زه وروره ګله دردېدلی سړی، ما بله کتاب کې هم تاسو ته وویل چې خبره څه کېده که نه، هغه بعض ووایي عزیز فولاد دروغ وایي. زه تاسو ته یو شی در وښیم. رومانسو نړیوالو سره مثلا امریکا به راتلل، د سره به کومه موضوع خبرې کوله، ده به ترجماني کوله. بیا وروسته احمدشاه مسعود سره تر څنګ ودرېده، همدغسې ولیکه تصاویر احمدشاه مسعود و احمد کرزی به درته ښکاري. د هماغه وخت نه دا سړی وروره ګله درګس و که نه، درګس نه راغی، ولسمشر شو، د پښتنو د خوا نه حمایت شو. احمد کرزی کرز د کندهار ده، وویله ښه پښتون ده، ښه افغان ده، ژبه هم تیزه وه. وروره ګله راغی، کانتینر پیسې راغلی، هلمند جان مې همداسې پاتې سو، قندهار جان مې همداسې پاتې سو. امرالله صالح د ظالم بچي وروره ګله کوردینات ورکول، وژنې وې، ټکول ول، هله مرګونه ول. ولس یې راته بېسواده کړه، پښتانه یې راته بېسواده کړه، پښتانه یې راته په شرمونو وشرمول، خلک یې راته مارشالان کړه، خلک یې راته جنرالان کړه، خلک یې راته وزیران کړه. تاریخ یې په بل مخ واړو. په تاریخ کې دوی وزیر نه لرو، د جمهوریت په وخت کې وزیران شو. په تاریخ کې دوی مارشال نه لرو، د جمهوریت په وخت کې مارشالان شول. په تاریخ کې دوی وروره ګوره هغه نه لرودل، څه ورته وایي، دا سفیران، دوی سفیران شو. تاریخ یې راته چینج کوي. تر د جمهوریت نه تر مخه ما لافی وهلی سوی، ورته مې ویلې برو شما در تاریخ یک صحیح وزیر نداشتین، برو در تاریخ یک مارشال جنرال چیزی نداشتین. اوس نسم کوله. اوس وی زما لمسی 100 کاله وروسته وی تو به افغانستان چی کردی؟ یادم راځي ما در 2006 مارشال داشتیم، تو داشتی نه؟ ما در 2008 جنرال داشتیم، وزیر داشتیم، تو داشتی. اوس هغه د تاریخ ورته جوړ کړي، تاریخ ورته جوړ کړي. یو تعداد منافقین راځي
ما چا ماته کلپ راغله وایي د رنجیت سنګ ژبه پارسي وه اوس ولې نه ده وایي په هندوستان کې پارسي چلیده اوس ولې نه چلیږي کله چې د پارسي ژبې شی خوښې کړه رنجیت سنګ خار لمسي اسلام آباد ته وګوره ګل جوړ سو هندوستان ته وګوره نړۍ سره هم دا اوس غوره وایي پارسي وروره ګوله علمي کتابونه نه لري ځکه لغات وسنۍ عصر نشي جذب کولی ځان کې هضم کولی نشي تر څو چې پارسي ژبه هضم نشي ولاکه پرمختګ وکړي او تر څو چې پارسي ګوره پارسي واز دا نه داسې ژبه ده پارسي ژبه ګوره مثال درته ووایم بله ورځ یاور صاحب د عبدالرحمن خان یو فرمان وښوده وایي وګوره این به زبان فارسي است 200 کال وروسته د اشرف غني فرمان درته ښیي نه وای زبان پارسی بود تو یک دانه مکتب پشتو رو نشان بده بابه بره زبان پشتو چیز ټول فرمانونه په پارسی نوشته شوي ټول اداري اسناد په پارسی نوشته شوي او دا په تاریخ کې پراته دي سکن پی ډی اف په پراته دي څه خونه دی وخزه ولا وي پادر کلان ما کار کړه په پارسی سینه د ودانیو نومانو ته پام کوئ د کلو بانډو نومانو ته پام کوئ لرغونې نومانې را پیدا کړئ هغې باندې کېږدئ بې ته اصلاح کړئ او که دا کار مې ونه کړ په هر ځای باندې چې دوی نوم کېښود هغه ځای 50 کاله بعد د دوی ده خارجي بهرنی راځي ریسرچران راځي هغه ځای ته رسېد د ده ځای نوم څه ده مثلا یو ځای ده په نوم د شمشیرغار په قندهار کې پارسي نوم یې پیښې که نه شمشیرغار دغه شمشیرغار 6700 کاله انساني ژوند پکې شوی دی خو ولې شمشیرغار کېښودل سو په 2009 کال کې مخدون رئین وزیر اطلاعات و فرهنګ و د امریکا نه ډېر یو ستر ټیم راغی د څېړنو څه دا تاریخي آثار به څېړل څلورنیمې 15 میاشتې په دې شمشیرغار کې کار وکړ کوزړۍ را پیدا کړې انساني هډوکي پیدا کړل بالاخره لابراتوارونه او ډي ان اے وزیر اطلاعات فرهنګ مخدون رئیم څخه پوښتنه وکړه د دې منطقي نوم باندې وایي د نوم څه ده وایي شمشیرغار است چرا که وایي شمشیر ورسېدو په ټولو کتابونو کې شمشیرغار ولیکل سو اوس دا خلک دا کوي از نامش پیداست شمشیرغار جای پارسیوانه است اگر اینجا پشتون می بود د توریسم خبر په نوم پکې ایښوالی وای پشتون نبود نام پارسی است اینجا پارسیوانه بود 6000 کاله اتومات په یو نوم ځان ثابتېده ده ګنې د قندهار یې څه په فارسیوان ګوره دا وایي دغه تخنیکونه دي لاله دا در باندې کینی دا در باندې کېږدي یو شی بل تاسو ته ووایم سبب وکړه خدای وکړي چې ما ډیلیټ کړي نه وي